د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ منصوبینو یو تن د نشي توکو سره یو ځای نیولی دی. د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ امنیه قومندانۍ منصوبینو د یادې ولسوالۍ په مربوطاتو کې یو تن د 14 کیلو چرسو سره یو ځای نیولی دی. همدارنګه د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو د سپینغر ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو اطلاع پر اساس پر یو کور عملیات ترسره کړي دي چې په هغه کور کې 22.5 کیلو شیشه 1500 ګرامه چره تریاک نیولي دي. دا چې د کور خاوند ته معلومات شوي دي چې چاپه راغلی ده نو له سیمې څخه په تیښته بریالی شوی دی. امنیتي منصوبین هڅه کوي چې یاد کس هم ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. زه قادر د جمعګل دوی توتو اوسېدونکی یم. دغه چرس زموږ په کور کې ما یو کور نه بل کور ته انتقالول. زه مجاهدین